د افغانستان او بنگلادیش نننۍ لوبه او د هیوادوالو او لوبغاړو پیغامونه. د کرکټ اسیا جام سیالیو په درشل کې نن افغانستان او بنگلادیش د یو بل سره مخامخ کیږي. یا دا سیالي د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیږي. دواړو لوبډلو د نننۍ لوبې لپاره ورته مخه د چمتووالي په موخه تمرینات ترسره کړي دي. یو شمېر افغان مینوالو هم د لوبې د لیدلو لپاره ځانونه د پاکستان لاهور ښار ته رسولي. د نننۍ لوبې په اړه یو شمېر هیوادوالو په خواله رسنیو خپل غبرګونونه او پیغامونه شریک کړي دي. پخواني لوبډلمشر اصغر افغان ملي لوبډلې ته د ښې لوبې هیله کړې او ترې غوښتي دي چې په لوړ مورال لوبه وکړي. نوموړي پر خپل فیسبوک او ایکس پاڼه لوبغاړو ته زیاته کړې چې خپله وړتیا مو په ښه جرأت سره ښکاره کړئ او ملت ته ویاړونه راوړئ. زه در باندې ویاړم. د پښتو ژبې نوموتی هنرمند ګودرزادي بیا لیکلي چې پر لوبغاړو ځکه ډېر ویاړم چې دا لوبډله زما هویت دی او زما د هویت نامه افغانستان دی. په ورته مهال د افغانستان او بنگلادیش لوبه نن پر ځایي وخت 1:30 بجه پیلیږي.